دا بیا هغه علایم دي چې قیامت ته نږدې پیښېږي او عذابونه ورسره نازلېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د ما امت چې 15 کارونه شروع شوه پکې، نو په دې باندې د عذابو سلسله شروع کېږي. قسمه قسم تکلیفونه به په دې باندې راځي. لکه تکلیفو خبره وروسته کله به بادونه، کله زلزلې، کله په مځکه ننوتل، قسمه قسم عذابونه به په دې راځي، کله مسخه کېدل. 15 شیان چی دي؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، یو دا چې غنیمت شخصي سرمایه شي، دا چې مجاهدین یو ځای فتح کړي شاید په غنیمت ونیسي، حق د مجاهدینو ده، په قمندان صاحب ټول خپل چوکۍ کړي، شخصي سرمایه تر جوړه کړي، د امیر صاحب د قمندان صاحب شي، مجاهدینو ته حق نه ورکوي. دوم، امانت خلق غنیمت بولي، چا د چا سره امانت کې کوي چې خدای نه ډار نشته چې دا خو بیرته رد کول واجب دي، بس په پردي مال کې تصرف شروع کړي. دریم، چې زکات خلق تاوان بولي، زکات خود د خدای رحمت ده، الله ته په نږدې کېږي، د ثواب شی ده، خو په خلکو بوج تاوان ورته لیدل کېږي. او سړی د ښځې اطاعت کوي خو مور یې ناراضه وي، خفه وي. او د ملګري سره ښه کوي، د پلار سره جفا وي. خو دلته یو نقطه محدثین ذکر کوي، وایي د پلار سره د ملګري سره ښه چې ناروا دي، دا هلته چې دا دواړه خبرې جمع شي، چې ملګري سره ښه کړي، د پلار سره جفا کړي، که نه چې د پلار سره هم ښه کړي، ملګري سره ښه کړي، دا څه ناروا خو نه ده. اما د ښځې اطاعت په دواړو صورتو کې ممتنع ده. که مور سره جفا کې خفه کوي هم د ښځې منې، د ښځې اطاعت ممتنع ده. او که نه مور هم خوشحاله ساتي خو د ښځې اطاعت کوي، دا هم ممتنع ده. ښځه خو ناقص العقل و دین ده. د ښځې اطاعت چې راځي خو لمونځ دې نه پرېږدي، جامې ته علم چې دې نه پرېږدي، مجلسو جلسو ته د خدای د دین خدمت ته دې نه پرېږدي، جهادو ته دې نه پرېږدي. نو که مور هم خوشحاله ساتي، خو چې د ښځې منې د دغو ټولو شیانو نه د باسي، اطاعت دې ناروا ده. او په جماعتو کې په زوره خبرې شروع شي، مجلسو ځای جماعت شي، او د قوم نماینده ملک هغه ذلیل د دی وي، د چا عزت د شر د ډاره کېږي، فاسق ده، ظالم ده، بدماش ده، میلمستیا ته بل چا ته میلمستیا کړې ده، ته میلمستیا مړی کې راغواړي، دغه جنانه چې ورسره جوړه ده د شر نه ډارېږي، سلام وراچي د ډاره وراچي، تحفه ورکوي د ډاره ورکوي، اکرام د سړي د شر د ډار نه. او شرابخوري ډېرې شي، ورېښمین لباسونه ډېر شي، او ډمې ډېرې شي، سروزونه ډېر شي، او آخر د امت په اول د امت بدې خبرې کوي. نو په دغه وختو کې د سرو بادو انتظار وي، د مځکې د ننوتل، د خصب کېدلو او د مسخه کېدلو، د حیواناتو په شکل، د چارپایانو، سنجرانو، د بیزوګیانو په شکل شکلونه بدېدل، په داسې شکل دغه د انتظار کوي، د عذابونه په راځي. تقریبا اوس ټول موجود دي، که نه دي موجود؟ سړی چې داسې فکر وکړي، غنیمتو ته وګورئ، امانت ته وګورئ، زکاتونه په قوم کې یو نیم سړی پرې کوي. داسې دا کله کله موږ چې چندو ته ځو د یو نیم چا ته، هلته چې هغه مخلصي مشوره چې ورسره کوو، نو په قوم کې یو سړی کوي، پلانکی ښه ده زکات پرې کوي، یو ته به ورشو، پلانکی ښه ده، په ټول قوم کې لاس نفره د زکات ورکوله، اما هغه چې لږ لږ پرې کوي مشوره کې حق هغه نه ورکوي، تاوان ورته لیدل کېږي. او د ښځو څومره اطاعت شروع ده، د ملګریو ملګرتیا یې په زراو روپۍ، په لکاو روپۍ په بایدي، پلار غریب یې په جوب کې یوه روپۍ نه لري. جماعتونه اکثره د مجلسو ځای دی، د مجلسو ځای وي، بیټک ته خوار سړی نشي سره غوښتی چې دا خلک دا ورځ چې په بازارو کې څه غیبتونه اورېدلي، څه دروغ یې اورېدلي، بس نو سره راشي مازدیګر نه تر ماښامه چې هغه کوم جومات کې جمع هم کېږي، موږ تاسې چې وګورو کوم وخت کې خلک ډېر دي، د ماښام په جمع کې ډېر دي. دا د مجلس وخت ده، جوماتونه مجلسګاوې په زوره غږېدا، ټوکې، خندا، او ملکان ټول هغه شریر خلک.
شرابخوري لږ لږ خو پخوا هم وه خو وایي دلته به عامېږي داسې بازار تقریبا نشته چې شراب نه پکې خرڅېږي شراب نه پکې خرڅېږي خو په داسې وختو کې دا د عذابو خبره تحفة الاحوزي لیکي وایي داسې وخت را روان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی یو ځای کې به واده وي د شپې به ډمې راوستلي یو کور ته ډمې به ګډېږي سروزونه به وي شرابخوري به وي په دا شپه کې به زناوې سره وشي سهار چې دا نور کلی راپورته کېږي دا کور به د دا سړی سره ټول په مځکه ننوتلی او چې اخر د امت په اول د امت پسې لعنت وي نن د موږ تاسې د ملا په لباس کې د عالم په لباس کې خلک دي امام صاحب مشرک بولي امام شافعي صاحب مشرک بولي دغه ته لعنت وي ته لعنت دغه نه غټه خبر ده په ائمه او سلفو پسې څه خبرې شروع دي حتی په صحابه پسې څه وایي عین دا شی ټول موجود دي ډېر د خوف او د خطر حال ده ځکه احتیاط ډېر پکار ده ته د خپل حال د سړی بېغمه کېږي نه خدای نه خسته چې لږ غفلت راغی ګوره لکه اما د تورې چې ویده شي بیا څه تغییر پکې راغلی ویدهتوب کنایه ده د غفلت نه چې لږ غفلت راغی ختمېږي خرابېږي دوم روایت کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه مضمون خو لږ الفاظ کې بدل دي حضرت پیغمبر علیه السلام کله چې غنیمت خلک خپله شخصي سرمایه وګرځوي امانت غنیمت د ځان وبولي زکات تاوان وبولي دا ټکی پکې نه وای وتعلم لغیر الدین او تعلیم د غیر دین شروع شي اوس یې وګورئ په قوم کې پروس کالمان طالب ویل ما ته شخصي دعا وکړه ځکه د موږ قوم شپږ زره کوره قوم ده په دغه کې یو زه دوره کوم یو په طالب په کوټه کې د دوره کې په دا شپږ زره کوره کې موږ عالم نه لرو بل طالب راته ویل دا تیر کال فارغ شو وای ما ته شخصي کوټې ته راغی ما ته شخصي دعا وی ډېره کړه موږ خپل قوم شخصي نږدې 2500 کوره کلی په دغه کې موږ عالم نه ده تیر شوی هجرت کې د دغه خلیفه صاحب مدرسه کې د دغه خلیفه صاحب نه وایم د قدري او شیان ویلې چې کله کلی ته لاړم اذان مې وکړ قسم د ځوانانو خندل اذان یې نه و اورېدلی په د اذان نه پوهېده په اذان پورې ډرامه جوړه کړه چې دا څه نارې وایي بابا میں نہ کر منکر پوچھتی نہ گناہگار یا رحمت للعالمین